طالبان څنګه پاکستان ته غوسه شوي دي او کوم اخطارونه یې ورکړل؟ پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د طالبانو د لوی درستیز مرستیال پاکستان دې نور موږ سره زور آزمایي نه کوي. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه آزمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالک خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي. هر همسایه چې موږ سره زور آزمایي کوي، که پاکستان دی که بل دی، زه وایم زور آزمایلو ته ضرورت نشته. سمه ده چې موږ به له دې ځایه اسلام آباد ونه شو ویشتلی او داسې شی به نه وي راسره، خو چې هلته ماته په 100 کیلومترۍ کې پروت وي ولاکه ژوند رانه وکړي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې پاکستاني الوتکو د تېرې دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړي او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د 8 ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې یې ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي.